د بل چا د طرف نه حج کول دوه حالات دي، یو د مړي د طرف نه حج کول، یو د ژوندي د طرف نه. ژوندی سپینګیری سړی ده، حج په فرض ده، غني ده، مالدار ده، خو د حج د ادایګي شپې چې راتلې دی دومره ضعیف ده چې ځان په وخه نشي تکیه کولی، سفر په خپله نشي کړی. دا به څه کوي؟ خپله به څوک نائب لیږي، خرچه به دی ورکي، نائب به یې ولیکي. او که د مرګ حال شو هلته د حج شپې راغلی، حج موقع په رانغله چې حج ته څوک ولیږي، حج ده په فرض، خو هلته آینده کال مثلا د حج شپې چې راتلې په دغه مابین کې دی مري، نو وصیت به کوي. حج شپې نږدې وې، دی مریض شو، څوک به ولیږي، او که نه د مرګ خطر و، وصیت به وکړي. په دغه صورت کې د ذمه فارغه ده د شریعت ظاهره په اصطلاح باندې قبولی د خدای پاک خپل کار ده، خو ظاهره ذمه په فارغه شوه. و غني او حج په فرض په خپل ژوند په آخر وخت کې سړی ولیږو یا یې وصیت وکړو. او که داسې و چې نه د خپله سړی ولیږو نه د خپله وصیت وکړو، سړی مړ شو، د مړي د طرف نه قریبان تبرعا اوس حج کوي. چا ده وصیت کړي هلته خو په قریبانو فرض ده چې حج به کوي، ای ده په روپیه وصیت ته د ده، او دا چې د روپۍ نشته، وصیت نشته، قریبان د د طرف نه تبرع کوي، نو امید شته چې خدای پاکې غاړې په خلاصي کړي. په ده فرض و، په خپل وخت کې غني و، په فرض و، حج نه ده ادا کړ، مړ شو، وصیت یې ونه کړه، قریبان جګ شو تبرعا، اوس مړ شو، د حج ته خو داخلو ته هم لا وخت شته، داخلو وخت هم نه ده مثلا، خو قریبان جګ شو، د ده دپاره تبرعا حج وکړو، امید شته چې وایي خدای نعمت تعالی غاړې خلاصې کړي، ځکه چې بنده چې په بنده شفقت وکړي الله خو ډېر مهربانه ذات ده. خو دا چې سړی د بل د طرف نه حج کوي، دغه سړي به خپل حج مخکې کړی که نه، دومره خبر ده، دا خو د مړي د طرف نه، د سپینګیري د طرف نه شو. امام شافعي صاحب دغه وایي بل ته چې حج کوي اول به د خپل حج کړی، دغسې بل نه سې کېږي. دلیل نیسي په حدیث د ابن شبرمه باندې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د احرام په حال کې، د طواف په حال کې د چا نه واورېدل لبیک عن شبرمه، ای الله زه تا ته تلبیه د شبرمه د طرف نه وایم. نبی علیه السلام ورته ویل شبرمه څوک ده؟ وایي د ما یو ورور د حج ته راغلی نه ده. نبی علیه السلام ورته ویل حج عن نفسک، اول حج د خپل ځان د طرف نه وکړه، بیا د شبرمه د طرف نه کوه. نو دغه حدیث مبارک په تقاضا حضرت امام شافعي صاحب دغه وایي چې حج بدل د بل چا دپاره حج خپله د نه یې کړی نه سې کېږي. زموږ د احنافو رایه دا ده چې نه، که خپله د حج نه یې کړم د بل د طرف نه حج صحیح کېږي. دا د خثعیمې د قوم ښځې چې نبي علیه السلام ته وویلې، دا بلې ښځې چې نبي علیه السلام ته وویلې پلار مې سپینګیری حج په فرض حج نه ده کړی، زه د ده د طرف نه حج ادا کړم صحیح کېږي که نه؟ او دا یې ورته ویلې تا خپله حج کړی؟ او هغه حدیث چې راغلی ده دغه نه جواب احناف مقام د اولویت تشر اولا دا ده چې یوارې سړي خپله ذمه فارغه وي، بیا نو د بل دپاره حج کوي. ولې حج دا یو عبادت ممتده ده، کال کال بعد موقع راځي. تا سږ موقع وه حج د بل دپاره وکړه، کال ته چې حج موقع راځي کله به مړې خپل حج به درنه پاتې وي. نو بهتره دا ده، اولا دا ده چې یوارې سړی خپل حج وکړي بیا د پردي ته کړي، هغه اولویت ته اشاره ده. او دا چې د جواز په لحاظ باندې خبرې، نو دا بل حدیث نه مطلق جواز معلومیږي چې سړی که خپل حج نه یې کړی د بل دپاره حج نیابتا کړی شي. نور د حج د نیابت خپل ډېر اوږده شرایط په خپلو شرایطو باندې به کړي. عمره د بل چا دپاره، دا بل روایت کې چې سړی حج په فرض د حج نشي کړی، عمره نشي کړی، ولا ځان اصلي په اوږد سپرتیا ته ویل کېږي، دلته مراد مطلق سیر ده. نبی علیه السلام ورته وایي د پلار نه حج هم که، د پلار نه عمره هم که، صحیح ده. عمره کې بیا دا عذر نه ده، سرور روغ سړي د طرف نه هم عمره کړی شي، نفلي عبادت ته د بل دپاره، ځکه دا بل مسله را روانه ده چې اوس عمره فرض ده که سنت ده مستحب ده، د بل دپاره کړی شي. په هغه کې دا شرایط د حج نشته چې دی به سپینګیری وي، ضعیف وي، خپله به سفر نشي کړی، بیا به فست هغه نه د بل څوک د ده دپاره حج کوي. مړی دپاره عمره دا خو د شک نه وتلی، د حج شک نه وتلی، ځکه عذر متحقق دی یقیني. ژوندي دپاره
چې حج کې نو د حاجي دپاره بیا عذر شرط ده او که چا د طرف نه عمره کې عمرې دپاره عذر نه ده شرط چې هغه به معذور بیا به ته عمره ورته کې هغه ترکړی شي